بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم تاسو به خیر خوشاله به. نن موږ د ورډپریس ډیشبورډ ته ځو. ورډپریس ډیشبورډ کې زموږ اساس دي او په ورډپریس باندې به موږ ویب سایټ څنګه جوړو. اول به داسې چل کوو چې دا ځای کې به زیم کولاو کو، په زیم کې به اپاچي او مای سیکوال به کولاو کو. د هغې نه بعد به تاسو چې کوم دی داسې چل وکړئ چې براوزر ته به راشئ. په براوزر کې به دا ځای کې سرچ کړئ لوکل هوسټ سلیش ستاسو چې کوم د فولډر نوم دی دا چې کوم زموږ سره دی دا ما مخکې دا په دې مای ویب سایټ باندې ما ورډپریس انسټال کړو. دا مای ویب سایټ زما سره د فولډر نوم دی. دا به ورکړئ تاسو مای ویب سایټ سلیش WP-admin WP دا د دې لپاره موږ ورکوو چې موږ د ورډپریس ډیشبورډ ته لاړ شو. WP مطلب ورډپریس ایډمین دی. موږ به د هغې ایډمین پینل ته موږ بوځي. دا مې انټر کړل، دا به د ورډپریس ایډمین پینل ته بوځو. ښه، دا زما سره ورډپریس ډیشبورډ دی. دا زما سره د هغې ایډمین پینل دی چې تاسو ته څه وایي دواړه ورته ویلی شئ. په دې کې زما سره ډېر هر څه دي. زما سره په دې مینیو کې که تاسو وګورئ پوسټ دی، زما سره میډیا ده، پیجز دي، کمنټس دي. دې ټول لپاره ما هم سره به لازو د ځای کې اول به موږ انسټال کوو چې کله هم موږ ویب سایټ انسټال کوو، ورډپریس موږ کله هم انسټال کوو، د هغې نه بعد به انسټال کوو چې موږ به تیم خامخا انسټالوو. د تیمز دپاره به موږ د ځای کې اپیرنس ته ولاړ شو. په اپیرنس کې زما سره تیمز یو سیکشن دی. د تیمز ته چې کله لاړ شي په دې کې به ستا سره ټول تیمز پراته وي. تیم به څنګه انسټالوو؟ دلته کې زما سره ایډ نیو بټن دی. ایډ نیو بټن باندې به کلیک کړئ. دلته کې به ستا سره ډېر شي تیمز ستا سره مخامخ راشي. که پلس که ستا سره تیمز را نه شي، د دې مطلب دا چې ستا سره انټرنټ نه دی کنیکټ. دا خبر یاد وساته چې دلته کې ستا سره انټرنټ خامخا کنیکټډ وي، ډېر شي تیمز مخامخ شي. په دې کې تاسو هر یو تیم سرچ کوئ. ایسټرا دا یو تیم نیم دی. کله سرچ کوم دا ځای کې زما سره د ایسټرا په نوم باندې به تیم راشي. کله سرچ کوم چې هیلو، د هیلو په نیم باندې زما سره بېتحاشه تیمز راشي. زما سره چونکه زه یو سپیسیفیک تیم انسټالوم، هغې ته موږ وایو ایسټرا. ایسټرا مې دا ځای کې ووهلو او دا ځای کې ما ایسټرا انسټال کړلو. ایسټرا باندې به دا ځای کلیک کړي. دلته به انسټال دی، په انسټال باندې به کلیک کړي نو ایسټرا به ستا سره انسټال شي. د دې نه بعد به دا ځای کې یو بل بټن راشي اکټیویټ. په هغې اکټیویټ به کلیک کړي نو هله به دا تیم اکټیویټ شي. تیم به خامخا اکټیویټ کوئ. دا خبر یاد وساته چې کله هم تیم انسټال کړي د هغې نمبر به تیم اکټیویټ کړي. ښه، دا به لږ ټایم اخلي. دا ستا د انټرنټ باندې ډیپینډ کوي چې ستا انټرنټ سپیډ څونه دی. دا اکټیویټ باندې ما کلیک کړلو نو دا به زما سره تیم اکټیویټ شي او زما سره به دلته چې کوم دا دی دا زه که ریلوډ کوم زما سره به چینج شي. ښه، دا زما سره اکټیویټډ تیم دی. دې باندې زه راغلم، دا زما ریلوډ کړلو نو د دې د تیم دا لوک به چینج شي. دا چینج شولو د دې مطلب دا چې زما تیم انسټال شولو، هغه اکټیویټ شولو. چې کله تیم اکټیویټ شي هله به لوک چینج کېږي. چې کله تیم نه اکټیویټ لوک به نه چینج کېږي. ښه، د دې ایسټرا تیم سره به زما سره دا ځای کې یو بل شی انسټال شولو، هغې ته یو دا ځای کې ایسټرا وایي. ایسټرا دا ځای کې به لیکلی. په دې ایسټرا کې دلته کې ډیشبورډ ته چې راشئ، په ډیشبورډ کې به دا ځای کې ستا سره ډېر هر څه ښکاره شي. خو په دې کې زموږ د یو شي سره کار دی چې هغې ته موږ وایو سټارټر ټیمپلیټس. سټارټر ټیمپلیټس څه دي؟ دا سټارټر ټیمپلیټس باندې ما کلیک کړو او دا ځای کې لیکلی دی انسټال اینډ اکټیویټ. دی به سټارټر ټیمپلیټ انسټال کړي او اکټیویټ به کړي. ښه، د سټارټر ټیمپلیټ کار څه دی؟ سټارټر ټیمپلیټ داسې یو شی دی، داسې یو په تیمز کې دننه خپل ټیمپلیټس دي چې هغه موږ له تیار ټیمپلیټس راکوي او تیار ویب سایټ موږ نه جوړوي او په هغې کې موږ خپل چینجینګ کوو. بیا دا اکټیویټ شولو، بر ریلوډ کېږي. ښه، دا ځای کې بلډ ویت ټیمپلیټس دې باندې ما کلیک کړلو. په دې کې به دا ځای کې زما سره ډېر شي ټیمپلیټس موجود دي. دا خبر یاد وساته چې زما سره چې کوم ایسټرا ما انسټال کو، ایسټرا زموږ سره یو تیم دی او په هغې کې دننه مختلف ټیمپلیټس پراته دي. په دې ټیمپلیټس کې یو ټیمپلیټ سلیکټ کوم. ستاسو د اسانتیا لپاره ما سپوز دا مې وکتلو. دې باندې کلیک کړي. دا ځای کې تاسو ته پریویو درکېدله. په دې پریویو کې کله چې وګورئ دا ځای کې به تا ته هر څه سره ښکاره شي. دا وینا دا زما سره ټیمپلیټ دی. دا ټیمپلیټ به زه انسټال کړم او دغه شانته ویب سایټ به زما سره په دې ځای کې زما سره شو شي. کنټینیو.
دا ځای کې خپل نوم هم ورکړئ. زه به دا ځای کې ورکړم چې بس رینډم نوم ورکړئ. فار مای سیلف آی ایم ایکسپورټ. فی الحال ټیک ته ځان دپاره به ایکسپورټ ووایي، خو لا ایکسپورټ نه یم. سبمټ اینډ بلډ مای ویب سایټ. اوس ګورئ میجیک ته ګورئ، چونکې دا به لږ څه ټایم مخکې پاس ویډیو پاس کوم. زبردست زما سره ویب سایټ جوړ شولو. دا ځای کې تاسو دا ځای وګورئ، دا زه ریلوډ کوم. دا به پکار ده چې دا چینج شي. ماشاءالله دا وایي په یو کلیک باندې څونه ښایسته ویب سایټ جوړ شو. بهترین، ډېر بهترین. دا ټول ویب سایټ زما سره په یو کلیک باندې جوړ شولو. دا ځای کې ویزټ ډیشبورډ، دا به موږ ته چلو کې دا واپس خپل ډیشبورډ ته ما راولي. او زما سره زما ویب سایټ بالکل ریډي شو. په دې کې بس په دې کې خپل چینجینګ کولی شو. تھینک یو سو مچ زما ویډیو کتل لپاره، او انشاءالله ملاویږي په نوې ویډیو کې. هغې پورې د الله په امان. السلام علیکم.